सूरत अंबिया आयत नंबर 110 न تر 112 پوری د सूरत अंबिया आखिरी सबक دی. مخکی آیت کی فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. داغی په آخری جمله کې نفی د علم الغیب کړي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما ته پته نشته چې تاسو سره د کم عذاب او د کم ثواب وادي کیږي، هغه نږدې دي که لرې دي، دا پته ماته نشته. نو انه یعلم الجهر په دې آیت کې د هغې علت او وجه او سبب ذکر کوي. فرمای انه یعلم الجهر، ما ته ځکه پته نشته چې د دې تعلق د علم غیب سره دی، او علم غیب خاصه ده د الله. د غیب چې څومره علوم دي او څومره سیزونه دي، دا صرف او صرف یو الله ته معلوم دي. انه یعلم الجهر من القول. دې کې علما فرمایي چې رد اصول په شرک باندې او اشاره وکړه چې شرک ښکارا دی او کپټ دی، شرک جلی دی او که شرک خفی دی. الله وی ما ته دا ټول معلوم دي، زه د دې ټولو نه واقف یم. یو انسان که خبر ښکارا کوي او که ځان سره په زړه کې پټې ساتلی دي، الله وی زه د هغې نه واقف یم، اما ته معلوم دي. فرمای انه بیشکا دغه الله یعلم الجهر، پوهه دی په ښکاره باندې، من القول د خبرونه، ښکاره خبرو باندې پوهیږي، ښکاره خبرې ورته معلوم دي. ویعلم او معلوم دی هغه ته ما هغه څه تکتمون چې تاسو یې پټوئ، چې کم کم څیزونه او کمې خبرې او کمې نظریې او عقیدې تاسو په زړه کې پټې ساتئ. الله وی ما ته دغه ټول هر څه معلوم دي. یو انسان په زړه کې به څه وي او چې کوم دی نو په خوله به ښکاره کوي بل څه. الله وی زه د دې زړه په دې حالاتو باندې واقف یم، خو د دې علم بل چاته نشته، پیغمبر ته نشته، چا ولی او چا نبی ته نشته، فرشتي ته نشته. همدغه وجه وه چې منافقینو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف منصوبې جوړولې، تکلیفونه به ورکول، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به پته نه لګېدل. د الله د طرف نه به وحی راغی نو خبردار به. وان ادري، دی آیت کې د عذاب د رستو کېدو د هغې چې کوم دینو علت او سبب ذکر کوي، او په دې کې حکمت څه دی. الله وی عذاب به زه در باندې فوراً راولم، خو دا عذاب مې چې رستو کړی دی نو دا ستاسو دپاره یو امتحان دی. او ډیر کله ته داسې کیږي چې په دې مهلت کې بعضې هغه خلکو ته چې هغه د دین ښه پاخه دشمنان وي، الله ورته هدایت نصیب کړي. د غزوه احد واقعه مې تاسو ته ذکر کړې وه چې په غزوه احد کې 4 جرنیلان د کافرو د طرف نه، صفوان بن امیہ، خالد بن ولید، اکرمه بن ابی جهل او عمر بن العاص، دی 4 چې کوم دینو د غزوه احد په ورځ باندې د کافرانو کمان سنبال کړو. خالد بن ولید او اکرمه بن ابی جهل په خي طرف او په ګس طرف په اسونو باندې د سورو خلکو کمانداری کوله. عمر بن العاص د پیدلو کوله او صفوان بن امیہ د ټول پوچ کمان سنبال کړو. او دا 4 وانه بیا رستو مسلمانان شو او د اسلام لوی جرنیلان تینا جوړ شول. خالد بن ولید د ټولو نه زیات پکې مشهور دی
چې څومره وروسته چې کوم دینو شام او ایران او فارس ټولر سره تس نس کړل او د اسلام جنډې په ولګول. عمر بن العاص چې کوم دینو مصر فتح کړل او د اسلام جنډې په ولګوله. الله وی دا عذاب چې ما رستو کړی دی دی عذاب کې وی کی دي چې تاسو د پاره پدې کې چې کوم دینو ازمیخ سات سات پدې کې ازمیخ پدې بار سرم کی دي شي چې یو انسان کله کله داسې وي چې هغه په خپل شرارتونو کې او په خپل منافقت او خباثتونو کې مشغولي ځان سره په دې ځړه کې شیطان د په دې ځړه کې اچي چې یاره که چېرې زه په غلطه وي نو خو الله به په ما باندې څه تکلیف راوستی و منې کړې به وم څه مسله به راته پیښه کړې وه لیکن ما ته خو څه مسله نه پیښېږي نو دی پکې نورم تیز شي نو دومره تیز شي چې د دغه منافقت په کفر بدل شي. الله تبارک وتعالی وی د عذاب په دې رستو کېدو کې بس دا مختلف قسم چې کم دینو حکمتونه دي د دغه حکمتونو لکه بله وی عذاب چې کم دینو مونږ رستو کو او تاخیر کو نو دې کې دا ذکر کوي. و ان ادري او ما ته پته نشته نبی علیہ السلام وی لعله فتنه لکم وی کی دی شي چې د عذاب رسته کېدل ستاسو د پاره یو ازمیخ او یو فتنه وي ومتاع الی حین او یا د مقرر نیټې پوری پیدوي ځکه د هر چا د پاره یو مقرر نیټه ده. اوس داسې خو نه ده که نه چې تا چې کوم دینو چا سره چیړ چاړ وکړو او بس فورن د اسمان نه ګولې راغلل او بس ته پې چې کوم دینو لاړلې چې کوم دی مردار شو خبره ختمه شوه. نه د هر یو څیز دپاره خپله نیټه ده. 900 کاله نوح علیه السلام تبلیغ کولو خلکو تکلیف ورکولو نو الله تبارک وتعالی خو په عذاب قادر و فورا الله تبارک وتعالی عذاب نه راوستلو. ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم خلکو په اور کې اچولو صورت کې واقعه تیره شوه که نو ته حساب وکړه چې دغه وخت کې به د الله تبارک وتعالی غضب په کم حال کې چې خلیل د الله هغه چې کم دینو صرف او صرف په دې باندې چې د توحید اظهار او د شرک رد کوي خلک په اور کې اچي او الله خو عذاب نه راوستلو رستو کړی و پې پرېږده په دې کې به همداسې چې دا به مسلمانان شي. د طایف واقعه وګوره چې نبی علیہ السلام باندې په طایف کې کاڼي ورېدل او د غرونو فرشته راتلله چې زه د غرونو په منځ کې راګیروم او د اور فرشته راتلله چې زه پې اور راوروم او د کاڼو فرشته راتلله چې زه پې کاڼي راوروم. دا مختلف فرشتې راتللې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نه کیدای شي چې د دوی اولاد ایمان وروړي هغه شانتې وشوي. را روان در سیرت کې به د هغې بیان کیږي. اچھا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طایف کې په کاڼو ویشته و د هغې بچي په خپله راغلل او اسلام یې راوړلو په وفودو کې راغلل او وروستو ترې نه لوی لوی جرنیلان د اسلام جوړ شول. دا ذکر کوي. قال په دې آیت کې رد دی په شرک په تصرف او په شرک په استعانت باندې او سات سات یو تعلیم منګ او تاسو ته الله راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل زمونږ او تاسو د پاره دلیل دی او زمونږ او تاسو د پاره نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د الله پر رسول کې تاسو د پاره بهترین نمونه ده. وکړه چې دشمنان دی زد راوچت کی او مقابله ډیره سخت شي او تکلیفونه در باندې ډیر سخت شي نو فریاد بچا لګي الله لا وی فریاد به بیا الله لګي او امداد به د چانه غواړي د الله نه. هغه داسې ذات دی چې داغه په مقابله کې بیا هیڅ شي نشي ټینګېدلی داغه نه غواړه. نو دلته کې دا ذکر کوي قال نو ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دشمنی د دشمنانو ډیره سخته شوه وی رب زما احکم بالحق فیصله وکړه زمونږه په حق سره. حق نه مراد دلته کې څه دی؟ عذاب راوله عذاب بس راوله او چې کوم دینو
د حکم نه مراد د حکم نه مراد بم دلته کې فیصله د عذاب بس وکا زمنګ او تر د دې ترمنځ هغه اخیری خبره وکا اخیری خبره څه ده عذاب دی وربنا الرحمن نو اوس امداد غواړي د الله نه او رد دي چې کوم دینو په شرک په تصرف او په شرک په استعانت تصرف څه ته وایي دی معاشره کې چې موږ دا سونه څه بدلون وینو د سار نه د ماخام شو دا چا کو دا الله کو د نور نه وریځ او د وریځ نه نور د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه د ګرمۍ نه یخني او د یخنۍ نه ګرمي د وړوکي ماشوم نه ځوان او د ځوان نه بوډا دا چا جوړ کو دي ته تصرفات وایي د تصرفاتو خاون څوک دی الله او که څوک بل څوک دی د تصرفاتو کې الله سره شریک وګڼلو دي ته شرک په تصرف وایي نو دلته د شرک په تصرف را دوکو چې په دې زمانہ کې دا بدلون دا تغیرات دا ټولر څه کوي الله او دا ار یو تغیر دا مونږ ته आवाज را کوي چې پیشه ویشه او دویم استعانت امداد او مدد بغواړي په غیبو کې د الله نه په غیبو کې به کم دینو مدد غواړي د چانه د الله نه وربنا الرحمن او رب زمون رحمان دی المستعان داغه نه مدد غوښتل کیږي علامه پاغه سباندې تصفون چې تاسو بیانوي نو دا سورۃ انبیاء اختتام ته ورسېدلو د سورۃ انبیاء امتیازات یو خداو چې اقترب للناس حسابهم د حساب وخت را قریب شو په دې طریقه باندې بل ځای نشته بیا ورپسې وقت ربل وعد الحکم ذکر کو بیا دغه شانتی دلیل تمانوی ذکر کا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا دا په قران کې صرف په دیو ذکر دی دغه شانتی لفظ د ذکر یې دی کې ډیری پیری ذکر کړی دی لفظ د ذکر بار بار پکې راغلی کثرت د لفظ ذکر دغه شانتی د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړی دي په نادا سره سلور ناداګانې وی داغي تفصیل می درته کړو دا شان د ابراهیم علیه السلام ازمیخت او امتحان په یو ناشنا انداز یې دلته ذکر کړی دی تفصیل سره د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام هغه فیصله هغه دلته کې ذکر کړی چې بل ځای ذکر نه ده یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم په دې صورت کې بل ځای نشته دغه شان د یونس علیه السلام د خلینا د مې په خېټه کې هغه دعا چې سرزت شوی و لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا په دې صورت کې د بل ځای کې نشته د خلافت بشارت او وعده الله تبارک وتعالى دلته کړی د په بل انداز اگر چې په سورۃ نور کې مدا دلته کې چې کم دینو په بل انداز باندې دا ثم او چې کم دینو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون نو دا د دې د امتیازات نو وحرام على قريه اهلكناها دا پدې کیو یوم نطوی السما کطوی السجل للکتب دا پدې کیو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا پدې صورت کې نو دا د امتیازاتو د قبیلې نو الله دې عمل کولو توفیق راکړي